راته دا چا درته ویل چې کوټه به دې نه نیوله؟ همدغه کوټ چې راکړی دی همدغه سړی راته وایي همدغه ښځه راځي ما همدې لاس لیکلی وایي چې کوټه دې کرایه دې خلاصوله نه شوه دې کوټه کې به نه دی راکېدلې زما بچي د سوال جامه یو بل ورکړي حق واغوندي ولې دې زړه ډک دی؟ خیر دی، خدای به خیر کړي. زړه دې ولې ډک دی؟ زړه مې داسې ډک دی چې ټول ماشومان یو رنګه زما بچو ته په کوڅو کې ماشومان پیغورونه کوي چې تاسو د سوال جامه اغوندئ ستاسو خیر ولې ټولوئ چې تاسو دا خیر ټولوئ زما په بچو خدای دا راوستې ده وروره چې پلار یې نشته ترې نشته دی ورور یې نشته دی چا ته سوال وکړم چا ته مخ واړو مور ستاسو مخکې تاسو یادونه وکړله چې نهاره پاتې شوې ده دا درېیمه شپه ده دا څه حساب و؟ بس دغه باران نه کباړ ته مې بچي وتلی شولو نه ماشین خرڅېدلی باران نه و زما بچي وتلی نه شو واړه ماشومان د خپې ایښېدلې وایي نه شو وتلی هغه 3-4 شپې ما په نهاره تېرې کړې چې دی کباړ لا نه وړي زه دوکاندار له شی ورکړم اوس د افغانۍ و دوکاندارو خبره شي زما بچو له څوک په دغه شان شی نه ورکوي د 500 روپو وړي چې زه راواخلم زه یې وخوړ کوم زه بچو ته بېګا سبا ورکوم 8 بچي مې دي وروره دا خو په یو څه ساتل کېږي که نه الله دې ورحم وکړي. الله رب زما بچي شپې سبا کوي دا تمامه شپه ما ته وچینګېږي زه وایم خیر ده خدای ته صبر کوئ خدای ته صبر کوئ الله دې ورحمېږي. الله تعالی جانه دې وغواړو دغه ورونه دې ما سره کومک وکړي وروره د هره طرفه دې ما سره دې کومک وکړي ما سره دې مرسته وکړي وروره زه د دې پیسهداره ورونو نه دا غواړم چې ما سره دې مرسته وکړي زما لاس نیوی دې وکړي وروره زه سرپرست نه لرم غیر د الله نه دو ګرانو عزتمندو تاسو ورونو باندې صرف زه دا غږ کولی شم چې دغه د مور فریاد واورئ او په سکرین باندې چې کوم یو زموږ ستاسو دپاره دا نمبر ښکاري دې سره موږ سره په اړیکه کې شئ موږ به تاسو ځان سره د دې کور ته یوسو څه مو چې د وسه کېږي تاسو خپله ورسره وکړئ زمونږ د وسې چې کوم دارو درمل ورسره کېږي موږ د الله رضا د خاطر یې کوو موږ په چا باندې بار نه اچو چې نه خور نه مور نه خاوند او نه خپله پردي لري اوس خاص د الله رضا لپاره د هغې په دغه امتحاني نړۍ کې ژوند تېروي 3-4 ورځې څوک هم نهاره نشي تېرولی خو دا مور د خپل بچو د خاطره تېروي ماشومان یې مشن خرڅوي موږ نږدې نه به د دې هم ویډیو واخلو هلته به هم لاړ شو د هغې ویډیو به هم تاسو سره شریک کړو خو تر هغې تاسو دغه د مور د کور هغه که نور څه نه کېږي د کور هغه خرڅ د کور لپاره چې بوره وړه او څه مالي مرسته ورسره وشي چې تر څو دا خور ناامیده نه شي دوباره دا خبره ونه کړي چې زه دا خپل ماشومان ته زار ورکړم دا یو امتحان دی چې موږ او تاسو الله تعالی راوستي چې موږ به د هغې د بنده خیال ساتو او که نه آیا موږ به دا د رحم ټوټه به په خپل زړه کې ساتو او که نه دې لپاره د خپل وس مطابق ورسره مرسته وکړئ چې تر څو ستاسو مرسته که تاسو خپله نه شئ وړلی زموږ دغه کومه شمېره چې موږ تاسو ته یادونه وکړه د سکرین په سر ښکاري تاسو ته اړیکه ونیسئ موږ به تاسو سره یو ځای لاړ شو دغه کورنۍ ته تاسو خپله په خپل لاس کورنۍ په خپل لاس تاسو خپله ورسره مرسته وکړئ تر څو دغه خور ناامیده نه شي او د دې ماشومان د خاطر جوړه جامه به هم واخلو او تر بلې خپرونې تاسو په لوی الله سپارو